تاسو راتګ ته هرکلی او ستړي مشي وایو. یو څو ګیلې مونږ راوړي دي د شعر په ژبه، شاید چې راشي لږ ترخه لکه ګنډېر په ژبه. لږ راته غوږ شئ، خدای دې وکړي چې غوسه نه شئ، زما خبرو باندې هیڅوک هم خفه نه شئ. د حکومت چارې پالل ګوره اسانه نه دي. په دې څوکیو کېناستل هم په دې څوکیو کېناستل ګوره اسانه نه دي. دغه څوکۍ د خدای د لوري مسؤلیت دی تا ته، بس کاروی یې اشنا، بشپړ صلاحیت دی تا ته. دغه ملت هم مجاهد هم مسلمان ملت دی، د احمدشاه بابا لمسیان دي د افغان ملت دی. ملت دي دومره انحصار کړ چې څه حد نشته. تا خو ویل چې د اسلام خاوره ده سرحد نشته. د منافق ګاونډي خاورې نه جازونه راځي، مونږ یې تباه کړو په سلګونو راکټونه راځي. د منافق ګاونډي خاورې نه جازونه راځي، مونږ یې تباه کړو په سلګونو راکټونه راځي. د وطن مشره برادره ته خبرې کنه، ملا یعقوب ابن عمره ته خبرې کنه. زار حقانی صاحب مننه. د وطن مشره برادره ته خبرې کنه، ملا یعقوب ابن عمره ته خبرې کنه. زار حقانی صاحب زه دا ستا له دنګ مناره زار شم، تا چې تړلی دی دا ستا له دې دستاره زار شم. خدا دستار د پښتو نښه ده، ساتل غواړي. دا د غیرت څلی دی، دا ګوره پالل غواړي. زمونږ هیلې وي امیدو اسلامي نظام ته، مونږ خوشحاله وو پښتون امارتي نظام ته. مونږ ویل طالب به زمونږ ورور وي، مونږ به ورونه ګڼي. زمونږ سرونه به دوی خپل څکه سرونه ګڼي. خو اوس خفه یو، ځکه خفه یو چې مو خویندې مکتبو ته نه ځي، د وطن پیغلې خپل تعلیم ته او درسو ته نه ځي. د وطن هسک منار راونړېد راوپرځېده، د ارګ له لوړې ابادۍ بیرغ راوغورځېده. زمونږ غږ ستوني کې ټپ دی، مونږ په کور ناست یو، زمونږ په مټو کې زور نشته دی، بې زور ناست یو. دا د قرآن مو درته مخکې کړ د دې لپاره، د دې سپېڅلې مقدسې کلمې لپاره. د یو غښتلي جوړ وطن افغانستان، د یو غښتلي جوړ وطن لپاره کار وکړئ. د یو آباد ودان ګلشن لپاره کار وکړئ. د کونړونو په نښترو باندې رحم وکړئ. د دې ولس څو خبرو باندې رحم وکړئ. والی صاحب دوه غله د نښترو په کوټه کې بند کړه، یو څو کسان د دې منتر په اجازه کې بند کړه. که بیا چا غلا وکړه ما مړ کړه سریام والی صاحب، اسداباد کې مې پخپله کړه اعدام والی صاحب. والی صاحب دوه غله د نښترو په کوټه کې بند کړه، یو څو کسان د دې منتر په اجازه کې بند کړه. که بیا چا غلا وکړه ما مړ کړه سریام والی صاحب، اسداباد چوک کې مې خپله کړه اعدام والی صاحب. نور وخت راغلی په دښمن مور ژړول غواړي، دغه ازغن تار بس دی نور راټولول غواړي. مننه. نور وخت راغلی په دښمن مور ژړول غواړي، دغه ازغن تار بس دی نور راټولول غواړي. ته یو اعلان وکړه، اتلان دې په خدمت کې دي، د حج کونړ دا ټول ځوانان دې په خدمت کې دي. ته یو اعلان وکړه، اتلان دې په خدمت کې دي، د حج کونړ دا ټول ځوانان دې په خدمت کې دي. خو پاچا صاحب ژوند کم دی، موقع د زندګۍ کمه ده. ګوره دوره د دې دنیا د پاچاهۍ کمه ده. که ښه مو وکړل او که بد وخت دی روان درنه، پام چې ورک نشي دې موضوع کې چېرته ځان درنه. زه نور څه نه وایم، تاسو ته ناره کومه، په آخري کې درته دا رنګه ټپه کومه. که دې د تورې کار ونه کړ کور دې ځای نشته، درنه مخ به واړومه. ډېره مننه.